د نن ورځې تر ټولو ډیر لنډ او مهم خبرونه د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو مینوالو سلامونه په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د نن ورځې تر ټولو ډیر مهم خبرونه د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د تاوتریخوالي پر کموالي هوکړه شوې. د یو شمېر ناتایید شوي راپورونو له مخې امریکایانو او طالبانو په قطر کې هوکړه کړې چې تاوتریخوالی به کموي او په لومړي قدم کې به د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې عملیات او بریدونه نه کیږي. د کندهار په هوایي لیوا کې 15 پیلوټان نښه ویشتونکي او ښوونکي له 3 میاشتنۍ روزنیزې دورې فارغ شول. په هغوی کې 8 پیلوټان، 15 نښه ویشتونکي او 2 ښوونکي دي. افغان حکومت وایي دوی لا هم د چین د بین الافغاني غونډې ترسره کېدو ته هیلهمند دي. طالبان په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مرستیال عباسطانګزي په مشرۍ طالب لاوي د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې او د آلمان د ځانګړو استازو سره په دوحه کې لیدلي دي. د قطر دفتر وایان سهیل شاهین ویلي چې دغه ناسته کې د سولې مذاکراتو پر روان بهیر بحث او خبرې وشوې. په کندوز کې د سړک غاړې منچاودنې له امله 15 کسان وژل شوي دي. د کندهار ولایت په ژیړۍ ولسوالۍ کې د 2 موټرونو د ټکر له امله 8 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نورستانۍ د ټاکنو کمیسیون مشره حوا عالم نورستانۍ وایي څو پورې چې په پاتې 2 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او تفتیش نه وي بشپړ شوی، لومړنۍ پایلې نه شوې اعلانولی. مولانا عبدالله د ټاکنو کمیسیون کمیشنر مولانا عبدالله وایي تر هغه پورې چې حتی په یو ولایت کې هم د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه بشپړ شوې نه وي، هیڅوک حق نه لري چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. چینایي ډیپلوماټ چین وایي دوی له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکارۍ او مرستو ته ژمن دي. د امریکایي پوځ لوی درستیز د افغان سولې په اړه د بریالیو مذاکراتو چانس تر بل هر وخت ډیر شوی دی. امریکا وایي افغان پوځ د داعش په وړاندې رښتینی پرمختګ کړی دی. عراقي لاریون کوونکو نجف کې د ایران کنسلګرۍ ته اور ورته کړی دی. د عراق پولیس وایي لاریون کوونکي په نجف ښار کې د ایران کنسلګرۍ سوځولې. بشار الاسد د سوریې ولسمشر بشار الاسد وایي چې په دې هیواد کې لا هم د ترهګرو په ضد جګړه دوام لري، خو په وینا یې امریکا او ځینې نور هیوادونه په سوریه کې د ترهګرو ملاتړ کوي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په رښتیا به د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي په کمولو موافقه شوې وي که نه؟ ځکه چې داسې راپورونه مخکې هم ورکړل شوي وو چې وروسته بیا د دروغو اوازې وګڼل شوې. خپل نظرونه مو راته ویډیو لاندې کمنټ کې حتما ولیکئ. د نورو تازه خبرونو لپاره درسره پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو حتما یې درسره لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.